کومه دوی ته حکم کړی وي چې خپل ځانونه قتل کړي یا د خپل کورونو نه بهر وځي، نو په دوی کې به ډیرو کم خلکو په دې عمل کړي وو. حالکه دوی ته چې کم نصیحت کیږي که دوی په هغه عمل کوله، نو دا به د دوی لپاره زیات د بهترۍ او زیات د مضبوطیا سبب وي. او چې دا سې کوله، نو موږ به ورله د خپل طرف نه ډیر اجر ورکوله او نه غلار بم ورته خوله. څوک چې د الله او د رسول حکمونه مني، هغه به د هغه خلکو سره وي چې الله په هغه نعمتونه ورولې دي، یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څنګه خدي دا مرګري چې د چا نصیب شي، دا هغه حقيقي فضل دی چې د الله د طرف نه ملاويږي، او د حقیقت پیژندلو لپاره بس د الله علم کافی دی. تاسو ګورئ چې په دې سپاره کې بار بار د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبره راځي، او هم یو خبره بیا ویل کیږي. اصل خبره دا ده چې هر کله چې یو انسان په نفس پرستی یا مصلحت پرستی کې مبتلا شي، نو هغه ته صرف هغه سيزونه خخکاری چې کم د نفس مطابق وي یا د مصلحتونو او مفاداتو مرسته کوي. هغه بیا د دې خبرې پروا نه کوي چې په دې کې د الله تعالی څخه حکم دی چې انسان داسې حالت ته ورسي، نو بیا دې د رسول الله د خبرو نه ځان بچ کړي. نو دا خبره ټیک نه ده. د جګړې په وخت کې هم تاسو صلی الله علیه وسلم ته رجوع کول پکار دي، او د مصلحتونو او د مفاداتو په مقابله کې هم تاسو صلی الله علیه وسلم اطاعت پکار دي. او چې کوم انسان په دې عمل وکړو، نو د قیامت په ورځ هغه ته د رسول صلی الله علیه وسلم قرب نصیب وي. او کچا تاسو صلی الله علیه وسلم اطاعت نکړو او تاسو خبره نه مني، نو تاسو صلی الله علیه وسلم د لاس نه د حوض کوثر حقدار څنګه کېدی شي؟ یا ایها الذین آمنو خذوا حذرکم، ای هغه خلکو چې ایمان امروړي دي، د مقابله لپاره هر وخت تیار اوسئ. بیا موقع ته ګورئ که جدا جدا د ډلو په شکل کې اوسئ او که په جمع اوسئ. او په تاسو کې یو نیم تن داسې هم شته چې د جنگ نه ځان بچ کړي. که په تاسو څه مصیبت راشي، نو وایي چې الله په ما ډیر فضل وکړو چې زه د دې خلکو سره لا نړم. او که د الله د طرف نه په تاسو فضل وشي، یعنی کامیابی، مال غنیمت ملو شي، نو وایي او داسې وایي لکه چې تاسو او داغه په مینس کې د دوستۍ ستالو کډونه وو، چې افسوس که زه هم د دوی سره وي، نو ډیر کار به مې شوی وو. یعنی صرف خپل د مفاداتو سره. داسې خلک د خبردار شي چې د الله په لار کې هغه خلکو لا جنگیدل پکار دي چې هغه د آخرت د ژوند لپاره د دنیا ژوند خرڅي. بیا چې څوک د الله په لار کې جنگ وکي، نو که اوجلې شهید شي یا که غالب شي، نو غلبه مونږ ضرور اجر ورکو. اخر څه وجه ده چې تاسو د الله په لار کې د هغه بیوسه نارینو، زنانو او وړو وړو ماشومانو لپاره نه جنگيږي چې د هغه د کمزورۍ په وجه په هغه ظلم کیږي، او فریاد کوي چې ای رب مونږ د دې کلی نه وباسه چې خلک ظالمان دي، او د خپل طرف نه زمونږ څوک مرګري او مددگار پیدا کړي. کم خلک چې د ایمان په لار روان دي، هغه د الله په لار کې جنگ کوي، او کم خلک چې د کفر په لار روان دي، هغه د طاغوت په لار کې جنگ کوي. نو د شیطان د مرګرو سره او جنگيږي، او یقین لري چې د شیطان د دوکې چلونه په حقیقت کې ډیر کمزوري دي. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تا هغه خلک هم لیدل چې هغه ته ویل شوی وو چې خپل لاسونه اونیسي د جنگ کولو نه، او مونږ قائموي او زکات ورکوي. اوس چې ورته د جنگ کولو حکم وکړي شو، نو په هغه کې د یوې ډلې دا حال دی چې د خلکو نه داسې یریږي لکه څنګه چې د الله نه یریدل پکار دي، یا سلګ د دین هم زیات. او وای چې ای رب دا په مونږ باندې د جنگ حکم اولی اولی کلو، ولی د لګ نور مهلت مونږ له را نکړو. دوی ته وایا چې د دنیا د ژوند سامان لګ دی، او آخرت د یو پرهیزګار سړي لپاره زیات بهتر دی. او په تاسو به د یوې ذره همره ظلم هم نکېږي، پاتې شو مرګ. نو په هر ځای کې چې تاسو یې هغه په هر حال کې الته تاسو ته دررسي. که تاسو په هر څومره مضبوطو کلاګانو کې بند یې، که دوی ته څه فائدہ ورسي، نو وای چې دا فائدہ د الله د طرف نه ده، او که څه نقصان ورته ورسي، نو وای چې دا نقصان ستاسو د وجه نه دی. ورته وایا چې هر څه د الله د طرف نه دی. اخر په دې خلکو څه شوی دي چې په هیڅ خبره نه پويږي. ا انسان تا ته چې څه فائدہ یعنی خیګړه دررسي، هغه د الله په مهرباني سره دررسي. هر خیر چې مونږ ته ملو شي، نو مونږ له څه سوچ راځي چې واقعي دا د الله د طرف نه دی، او که ذهن تم نور خلق او بل څه اسباب راځي. د مؤمن بنده په جبه د هر نعمت په ملاوېدو الحمدلله وی.
د نعمت کریډټ الله لور کوي او سم مصیبت چې پتا راځي هغه ستاسو د خپل عمل وجه ده. الله په چا باندې ظلم نه کوي بلکې ډېر غلطیاں معاف هم کوي. که الله په هر خطا باندې انسان نیوي نو په دې ځمکه خو به یو جاندار هم نه وي پاتې. د دې لپاره د هر مصیبت پر راتګ د خپل ګناهونو سوچ پکار دی. د دې حل او علاج دا دی چې په کثرت سره د استغفار وظیفه وکړي شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړی په پابندۍ استغفار وای من لازم الاستغفار او په ځان باندې دا لازم کی نو الله تعالی به دته د ډیر سختۍ د وتونه لار اوخی. د دې لپاره به اسانی پیدا کی او د هر غم نه باورله نجات ورکی. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ټولو خلکو د پاره د رسول په حیثیت سره لېږلې او په دې باندې د الله گواهی کافی ده. وکفا بالله شهیدا. که څوک مني او که نه مني خو د الله دا گواهی کافی ده. الله ته پته ده او هغه تاسو صلی الله علیه وسلم نبی را لېږلې نو بس دا کافی ده. مَن یطیع الرسول فقد اطاع الله. مزید د اطاعت رسول خبره. چا چې د رسول حکم اومنلو هغه په اصل کې د الله حکم اومنلو. دلته مونږ په یو بل طریقه پوي کړیو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت معمولی مګړې ځکه چې تاسو صلی الله علیه وسلم اطاعت د الله اطاعت دی ولې چې د دې اطاعت حکم خو الله ورکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم هم د الله طرف ته بلنه کوي او هم د الله د کلام وضاحت کوي په جبه وضاحت کوي او په عمل سره خلکو ته خي. نو بیا تاسو ولې د تاسو صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه نه اخلي او چا چې مخ واوړولو ومن تولا د سنې مخ واوړولو تاسو صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه نو ته خو مونږ په دوی باندې د نگران په حیثیت نه لېږلې. تاسو صلی الله علیه وسلم ذمہوار نه یې. دوی په خله باندې وای چې مونږ فرمان منلو والایو خو کله چې تاسو د خوانه بهر اوزي نو په دوی کې یو ډله د شپې راجمع کیږي او ستاسو خبرو خلاف مشورې کوي یعنی په خله یو سوي او رستو سبل سکی. الله د دوی د ټوله د خبرې لیکي. ته د دوی پروا مکوه او په الله باور لره. همغه د باور لپاره کافی دی. آیا دا خلک په قران باندې غور نه کوي؟ کدا د الله نه بغیر د بل چا د طرف نه وي نو دوی به په دې کې ډېر اختلاف مونتلې وي. په 23 کلونو کې دا کتاب مکمل شوی دی. په 23 کلونو کې چې کم کتاب هم لیکل کیږي نو معلومه نه ده چې 23 کال مخکې څه ویل شوی وو او نن څه ویل کیږي. په دې کې ډېر اختلاف کې دی شو کدا د الله د طرف نه نه وي. په هغه زمانه کې نه چاپخانه وي نه رجسترونه وو چې بیا لستو کې باسان وو. تاسو صلی الله علیه وسلم خلصتل هم زده نه وو. د قران په مانو کې تړون او د باز خبرو تفسیر د دې خبره دلیل دی چې دا هم د الله کتاب دی. هر کله که یو انسان 1400 کال مخکې دا کوشش کړي وي نو دا به داسې کتاب نه وي. په دې باندې هغه کس ډیر خپوي کی چې کم سړی په قران کې غور فکر وکي تدبر وکي. په سرسری لستو کې دي چې په دې کې ورته تضاد محسوس شي د دې لپاره گہرائی ته رسیدل ضروری دي. دا خلک چې په هر ځای کې د اطمینان یا د یری خبر ووري نو هغه خوري. حالکه کدوی دغه خبر رسول ته او د خپل جماعت ذمہوار کسانو ته ورسي نو دغه خبر په دوی کې د داسې قابلانو کسانو په علم کې راشي چې هغه به د اغینه صحیح مطلب راوباسي. د داسې خبرو بندیز به څنګه کیږي؟ داسې چې د اخوا د خوا نه اوریدل خبرې خوري نشي ولې چې په دې کې په معاشره کې انتشار پیلاویږي پریشانی زیاتیږي او خصوصا د جنگ یا د ایمرجنسي په موقع باندې. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل د هر کس د دروغجن کېدو لپاره دا کافی ده چې هغه د اخوا د خوا نه اوریدل خبره خوره کی نه اوویني نه په پوي شي بس وي چې چا ویل دي نو ټیک ووي او بس خوري کی او خاص طور داسې خبرې چې پکې د چا په عزت حمله وي یا دغه په باره کې درست نه وي که د چا په باره کې د خیر څه خبره وي نو کې دی شي چې دغه مؤاخذه ونشي خو که خبره د چا په مخالفت کې وي نو ډیر په سوچ او سمج خبره پکار ده. دا سينه چې خپل نیک عمل ضایع شي. که پتا سو باندې د الله مهرباني او رحمت نه وي نو تاسو کمزوریان داسې وي چې د یو څو کسانو نه بغیر نور ټول په شیطان پسې روان شوي وي. شیطان هم په دغه لار راځي هم دغه لارو نه پزړونو کې کلچ پیدا کوي کورنی تعلقات هم خرابوي او په قومي سطح هم انتشار پیدا کوي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله په لار کې جنگ کوه. ته د خپل ځان نه بغیر د بل چا د پاره ذمہوار نه
البته مؤمنان د جنگ لپاره تیز کا لری نه ده چې الله د کافرانو زور مات کی. د الله زور د ټولو نه زیات زبردست دی او داغه سزا د ټولو نه زیاته سخته ده. څوک چې د نیکه سفارش کوي هغه ته به داغه نه حصہ ملاويږي او څوک چې د بدې سفارش کوي هغه ته به د هغه نه حصہ ملاويږي. سفارش به ساده خود خراب یا خشي نه دی چې د کم مقصد لپاره سفارش وکړي شي داغه مطابق به اجر ملاويږي. نبی صلی الله علیه وسلم لبچې کله څوک سوالګر رالو نو دوی به صحابه ته وویل چې تاسو د دې سړي سفارش ماته وکړئ نو د دې ثواب به تاسو ته هم ملو شي. یعنی چې کم شي زدل استاسو په سفارش ورکم نو په دې نه کې بس تاسو حصہ هم شامل وي. یو طرز عمل هغه دی څنګه چې مونږه مخکې ولستلو چې څه خدا څخه خلق وي چې په خپل هم بخل کوي او بل ته هم دا سبق ورکوي. او بل طرز عمل دا دی چې په خپل هم سړی ښه کارونه کوي او چې بل په ښه کار وویني نو داغه مرسته کوي هغه ډیسکریج کوي نه د یو بل مرګري جوړ شي. په دې سره په معاشره کې د همدردۍ د محبت او د امن او امان فضا قائميږي. او کله چې تاسو ته څوک په عزت سره سلام وکي نو تاسو ورته داغه نه په ښه طریقه جواب ورکړئ یا کم نه کم داغه پشان د سلام جواب ورکول لازم دي. د ډومبي سلام کولو والو ته د جواب ورکولو والو په مقابله کې زیات اجر ملاويږي. تاسو صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې کم سړی په سلام کې مخکې کیږي دا غزړه د تکبر نه پاک وي. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل ته جنت ته تر اغه نشتلې چې ترسو ته مؤمن نه او ایمان مکمل نه دی چې ترسو چې په خپل مینس کې محبت ونکې. آیا زه تاسو ته هغه طریقه ونخم چې تاسو په مینس کې محبت پیدا کی او هغه څه ده افشوا السلام بینکم په خپل مینس کې سلام ډیر رواج کې. هر کس ته په مسکای سلام کول په اسلامی معاشره کې د محبت او ورورولۍ فضا قائمي. او السلام علیکم ویل به ذات خود یو دعا ده یعنی ته سلامت اوسه ستا جان او مال سلامت دی وي. چې یو سړی ته سلامتی ملو شي نو هغه نور څه غواړي. خو عموما مونږ په دې معاملې کې بخل کوو په دې انتظار کې یو چې دا بل د مخ کې شي. دا څنګه د پکار ځکه چې اول کولو والو ته لوی درجه حاصلېږي. دا هم لیدل شوی دی چې بعض خلک په جواب ورکولو کې هم سستی کوي او وایي چې بس پزړه کې مې هم ویل اوس په اوچت आवाज جواب ورکولو ته څه ضرورت دی. الله د هر څه حساب غشتو والا دی. سلام ښکار خو معمولی شي خدا هم لیکل کیږي چې څوک څه کوي. الله هغه دی چې د هغه نه بغیر بل خدای نشته. هغه په تاسو ټول د هغه قیامت په ورځ راجمع کی چې د هغه پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبرې نه زیاته ریشنی خبره د بل چا کې دی شي. نو دا په تاسو باندې څه شوی دی چې د منافقانو په باره کې استاسو په منځ کې دوه رائے دي. حالکه کم بد کارونه چې هغه کړی دي داغه په وجه الله هغه واپس ګرځول دي. آیا تاسو دا غواړئ چې الله چاته نیغلار نه دخولي هغه ته تاسو نیغلار اوخایه؟ حالکه الله چې څوک بیلاری کړی دي د هغه د پاره اتصالار نشي مونتله. هغه خدا غواړي لکه څنګه چې هغه په خپل کافران دي دغه تاسو هم کافران شي او تاسو او هغه ټول یو برابر شي. په دې وجه په هغه کې هیڅ څوک ځان له دوستان ما جوړوي تر څو چې هغه د الله په لار کې هجرت ونکي. او که هغه د هجرت نه منشل نو چې په کم ځای کې عمومي الته اونسي او اوی وجي او د هغه نه هیڅ څوک ځان له دوست او مددگار ما جوړوي. البته هغه منافقان په دې حکم کې ناراضي چې هغه د یو داسې قوم سره یو ځای شي چې د هغه سره ستاسو معاهده وي. دغه شان هغه منافقان هم په دې حکم کې ناراضي چې ستاسو خواله راشي او زړونه د جنگ نه ماړ شوي وي. نه ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو دوی به په تاسو باندې مسلط کړي وي او دوی به در سره هم جنگونه کول. نو که دوی تاسو نه څنګه کی او د جنگ نه منی شي او تاسو ته د صلح د پاره لاسونه وګت کی نو بیا الله تاسو له پاهوی باندې د حمله کولو څه حق نه درکړي. یو بل قسم منافقان به درته داسې ملاوي شي چې هغه دا غواړي چې تاسو نه هم په امن کې پاتې شي او د خپل قوم نه هم په امن کې پاتې شي. خو چې کله ورته د شر موقع ملاويږي نو په هغه کې وردانګي. داسې خلک تاسو د مقابلې نه منې نشو او تاسو ته صلح دروړاندې نه کا او خپل لاسونه بند نکړل نو چې په کم ځای کې درته ملاو شي الته اونیسي او ای وجنی. په هغه باندې د لاس اوچتولو لپاره موږ تاسو له واضح دلیل درکړی دی. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. د مؤمن دا کار نه دی چې بل مؤمن قتل کی سوا د دینه
چې په خطا کې ته وشي او څوک چې یو مؤمن په خطا سره قتل کی نو داغه کفاره داده چې یو مؤمن دی د غلامین آزاد کی او د مړي وارثانو لدی د وینې تاوان یعنی دیت ورکی خو که د مړي وارثان د وینې قیمت معاف کی نو بیا دې نه ورکي او کچره دغه مسلمان مړي د یو داسې قوم نه وو چې د هغه سره ستاسو دښمنی و نو د هغه کفاره تش یو غلام آزادول دي او کچره هغه یو داسې غیر مسلمه قوم سړی وو چې ستاسو ورسره معاهده و نو د هغه وارثانو لبه د وینې قیمت یعنی دیت ورکول وی او یو مومن غلام به آزادول وی او کچا غلام پیدا نکړو نو هغه د مسلسل 2 میاشتې روزي ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې وستلو طریقه ده یعنی خالی په جبه باندې توبه نه کیږي دا داسې ګناه ده چې په عمل باندې هم سکول وی ولا د یو مسلمان چې بل مسلمان باندې څه حقونه دي هغه کې ټولو نه لوی حق ده چې هغه د هغه د ژوند احترام کوي که یو مسلمان بل مسلمان مړ کی نو دای ټولو نه لوی معاشري جرم وکړو د انساني حقوق ټولو نه لوی خلاف ورزي وکړه او په داسې کې الله تعالی ورته د توبې لار خوله ده د لپاره شرط دی چې کومه طریقه ورته خوله ده هغه شانته به توبه کوي یاد ساتئ چې د یو مؤمن قتل د الله تعالی په نس د ټوله دنیا د زوال نه زیات دی یعنی د ټوله دنیا د تباہی نه زیات لوی جرم دی زیات لوی نقصان دی د یو مؤمن قتل الله تعالی د مؤمنانو ژوند غشتل په یو بل باندې حرام کړی دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا او پاتې شو هغه سړی چې یو مؤمن په قصد قتل کی نو داغه جزاء دوزخ دی چې همیشه به پکې سوځيږي یعنی په خطا قتل کول باندې هم توبه ده هیر باندې خطا کول باندې هم توبه ده که په هیر یو غلطه باندې کفاره ده نو چرته بیا قصدن جرم خو په قصد باندې کسو ګناه کوي نو د دې سزا جهنم ده او په دې کې بده همیشه لپاتې وي دا د صحیح مسلم حدیث دی چې زوال الدنيا اهون علی الله من قتل امرئ د ټوله دنیا فنا کېدل د دې مقابله کې کم دي چې یو مسلمان دې مړ کړي شي وغضب الله علی او غضب کړی دی الله پاغه باندې ولعنه او لعنت کړی دی پاغه باندې واعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی هغه له لوی عذاب هغه خلکو چې ایمان امروړ دي کله چې تاسو د الله په لار کې د جهاد لپاره اوځئ نو په دوست دشمن کې تمیز کوئ یعنی چې الته هم پس خطا باندې څوک مسلمان مړ نه کوي او څوک چې په تاسو اول سلام واشي نو هغه ته فورا دا موایه چې ته مؤمن نه یې که تاسو د دنیا فائدہ غواړئ نو د الله سره تاسو د پاره د غنیمت ډیر مالونه دي د دې نه مخکې خو اخر تاسو هم په دغه حالت کې وئ یعنی مخکې خو تاسو هم مسلمانان نه وئ بیا الله په تاسو باندې احسان وکړو نو په دې وجه اوس خو تحقیق کوئ چې تاسو کوئ الله دا غینه خبردار دی په مسلمانانو کې هغه خلک چې به د عذر نه په کور کې ناس دي او هغه خلک چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي دوه یو شان نه دي الله په سر او مال باندې جهاد کول والو خلکو له د ناسو خلکو په نسبت لوی درجه ورکړي ده اگر چې د هر یو د پاره الله د نیکه وعده کړی ده خو الله سره د مجاهدینو د خدمتونو بدله د ناسو خلکو نډیره زیاته ده د اوی د پاره د الله د طرف نه لوی درجه دي بخنه ده او رحمت ده او الله ډیر معاف کولو والا او رحم کولو والا ده د عمل په اعتبار د مسلمانانو دوه درجې وي یو هغه خلک چې د فرایضو په دایره کې ژوند تیري یعنی مونږ کوي روزه نیسي حج کوي زکات ورکي یعنی خپل فرایض پوره کوي او بس خدا دا هم خلک دي دویم هغه خلک دي چې د قربانۍ په سطح باندې دین اختیار کړي هغه صرف د خپل فرض نه بلکې د دې خبرې هم فکر کوي چې نور خلکو خپل فرض ادا کړی دی او کنه دا خلک صرف خپل ځان د پاره جون نه تیری د نورو د خیر ذمہواری هم وجتای صرف خپل غم او فکر نه بلکې د نورو غم هم کوي صرف د خپل آخرت نه بلکې د نورو د آخرت لپاره هم سوچ کوي د دې لپاره دوی خپل فرض ادا کول سره سره د نورو خلکو احساس هم بیداري چې هغه د هم د الله تعالی منلو والا او فرمانبردار شي د مقصد لپاره دوی خپل ځان خپل وخت خپل قلم خپل هر څه او څه صلاحیت چې خدای تعالی ورل ورکړي دي هغه ټول استعمالي او که خپل جون ورکولو ضرورت وي نو هغه ورکول نه هم نه بشا کیږي پس چې څوک قرباني کوي داغه اجر او درجه به هم اوچتوي د دې لپاره الله تعالی فرمای
درجات منه ومغفرة ورحمه. دا وی د پاره د الله د طرف نه لوی درجی دي، بخانه ده او رحمت ده. وکانه الله غفور الرحیم، او الله ډیر معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. نو مونږ کې ډیر خلک د دنیا په معاملې کې خپل یو اوچت ځای جوړول غواړي. د هر کس څومره په ځان پرواوي چې په دې دنیا کې را سره څومره سدي، مال، دولت، عزت، د دنیا نعمتونه غونډولو کې نور سره ځان مقابله کوي. نو دک سي کله کله د آخرت لپاره هم سوچ کول پکار وي چې آخرت کې یا جنت کې زه ځان له څه مقام غواړم. یو بنیادی فرض پوره کولو باندې مسلمان جوړېدل غواړم، یا د خدای تعالی په لار کې قرباني کوم او دین نورو ته هم ورسوم. نو د اغزي درجات باره کې هم کله کله سوچ پکار دی. حدیث کې راغلی دی چې د جنت 100 درجې دي او هر یو درجه د بل نه دومره اوچته ده لکه چې زمکه والا ته پاس ستوري ښکاری. په دنیا کې یو ورور خور ته د بل نه زیات څه ملاو شي نو مونږه پریشان شو. هغه فلانه موډل گاډي واغشتو نو زه به هم هغه اخلم که په کار زم وي، یعنی په ورکوټي سیس باندې مقابله. خاغه په واده کې دومره خرچ کو زه به د دې نه زیات کوم، هغه دومره جهیز ورکړو زه به د هغه نه زیات جهیز ورکوم، او هر خصیص حاصلولو لپاره مقابله کو. خو د دین په معاملې کې او د نیکۍ په کارونو کې یو بل نه مخکې کېدو لپاره هیڅ سوچ او منډه نه وو. نه پاغه کې خو مونږ وایو چې زمونږ خو څه خراب نه یو، څه غلط کار خو نه دی کړی. مونږ روزه کو، اوس مثلا ډیرو خلکو به روزه هم ساتلی وي او مونږ به هم کړی وي، خو په کورونو کې ودی او سستاسو په شان دي چې پر رش کې او د کورونو نه راوتلی او دلته راغلی، نو دا یو قربانی ده کنه. او نور داسې خلک بم وي چې دلته نه اوزي نو هم به ورلچان نه ورزي او نور ته به هم پیغام رسي. خو که په ټلیفون وي یا په کیسټ ورکولو وي یا په کتاب چې وای چې ما دلته څه اوریدل دي کتل دي نو چې نور چاته هم او خیمه واورم. نو هغه خلک چې څوک د نیکه خبري یا کارونه یا عملونه بل ته رسول د پاره کوشش کوي نو د کوشش مطابق به اجر ملاويږي. او بیا چې د الله تعالی د فضل خبره ده، وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما، د فضیلت خبره ده. او ولی دا فضیلت او څومره فضیلت چې څوک الله تعالی د پاره نیکی او خدمت بینا پکې نو الله تعالی هم اغله بینا پور کوي، به حساب اجر عظیم ور کوي. کوم خلکو چې په خپل نفسونو باندې ظلم کولو دا هوی روحونه چې کله فرشتو قبض کړل نو ته پوسته وکړو چې دا تاسو په څه حال کې اخته وې. هغه جواب ورکړو چې مونږ په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو، ډیر مجبور وو، کمزوري وو، ماحول داسې وو، معاشره داسې وو، ځکه هم غلط کارونه کول. فرشتو ورته وویل ولې د الله ځمکه فراخ نه و چې تاسو پکې هجرت کړې وې؟ دا هغه خلک دي چې دوزخ زیاده او هغه ډیر بد زیاده د ورتلو لپاره. او کم نارینه، زنانه او ماشومان چې پریشا سره بیوس دي او د تلو لپاره سلار او ذریعہ نمومي، نږدې ده چې الله هغه معاف کړي. الله ډیر معاف کولو والا او بخښلو والا دی. د یو ورکوټ مثال نه ځان پوي کوي. د یوې خزې مثال واخلي چې واده وشي او کم کور ته چې لاړ شي هغه هر لحاظ نه تنگ دی، یا خدا ده چې هغه د سختي او تنګي برداشت کی، وهل د خوري او ذلت د منی. او دویمه طریقه دا ده چې دا کور د پریک دی. یو کس به د خپل سوچ په مطابق د دوو کې یو لار واخلي. هم دغه سي معاشره هم دوه قسمه وي. یو تاسو ته د خپل طبيعت مطابق خملو شي، د الله تعالی اطاعت پکې کول شي، د نافرمانه موقع کمی وي او د فرمانبرداري زیاته. او بل معاشره داسې وي چې هر طرف ته بدیان او خرابې دي او دین باندې عمل او په دین باندې پاتې کېدل ناممکن وي. رزق ګټلو او مال خرج کولو دوانو کې په حلال طریقې عمل نشي کوله، چرته چې تاسو نظر وګونه او عمل هیڅ محفوظ نه دي. نو په داسې حال کې وخت رول ګران دي. نو په دې انسان وایي چې بسو کو ماحول خراب دی ځکه موږ له دا او دا کول دي. خو نه، د دې حل دا او خېلو شو چې هجرت وکړي، یعنی چې یو ماحول د دین لپاره نه موافق دی، د الله تعالی اطاعت پکې کول نشي، نو دا ځای پریږ دی او داسې ځای ته لاړ شي چیرته چې کول شي. ځمکه باندې تاسو ځکه پیدا کړی شوی چې د الله پاک اطاعت دی وکړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن او انس خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. موږ د دلته د خدای پاک عبادت او اطاعت نه کوو او د طاغوت ته منو، نو دا په خپل ځان باندې ظلم کول دي. دا څه خلک چې د حالاتو، معاشره او د ماحول د لاسه بیوس شي او د الله تعالی نه فرمانی کوي، نو دا هوی د مرګ په وخت به فرشتي ته پوښ کوي چې تاسو په کم حال ژوند دی. دا خلک به وي موږ ډیر کمزوري او مجبور وو. فرشتي به ورته وي ولې د الله تعالی ځمکه ډیره وسیع نه و
تاسو به بل طرف ته وته وای. خزه ماشومان او بډاګان سړي چې په خپل څه فیصله کول نشي که په داسې ځای کې گیر شي نو الله تعالی نه امید دی چې هغه به درگذر کی. خو چې کم خلک همت او طاقت لري او بیا قصدن په حرامو باندې رضا پاتې شي نو د هغه نه به تپوس کیږي. طبيعي تور باندې فطرت آزاد دی او د الله تعالی په اطاعت کې آزاد ماحول غواړي. چې د ایمان ونه خخوره ورش نشي کلمه طیبه کشجره طیبه. مومن بنده د یو ونه پشان دی چې څنګه حدیث کې ولا یو کجوري ونه سره مثال ورکړی دی چې خپل موافق ماحول کې خه مضبوطه خېږي. هر بوټي له موافق ماحول پکار وي. که څه بوټي هم تاسو د هغه نه موافق ماحول کې ولګوي نو هغه به نه پي. مثلا دلته تاسو ګوري چې کاشکاری څومره ګرانه وي او ټول ګلونه او بوټي دلته نه لګي ولې چې ماحول موافق نه وي. اومدکه سي په ایمان باندې چلیدل او قائم اوسېدل لپاره یا خو به تاسو ماحول پیدا کوئ او که نشي پیدا کولی نو بیا هغه ځای پرېږدئ او هغه صحبت او هغه خلق او علاقه وګوري چې د الله تعالی اطاعت پکې کېدی شي. خو د دنیا لذتونو لپاره التپات کېدل او دا بهانه کول چې ماحول خراب دی په دې وجه مونږ غلط کار کوو نو دا به قابل قبول نه وي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. څوک چې د الله په لار کې هجرت وکړي هغه په ځمکه کې د پناه اغشتلو لپاره ډیر ځای او د ستوګنې لپاره فراخه ځای بیا عمومي. یعنی چې په ظاهره یې راځي چې خپل کور او علاقه پرېږدو نو مخکې بسوي ویل شوی دی چې مې یریږي هغه په پناه لپاره ډیر ځای او وخت رولو لپاره ډیر وسط بیا عمومي. او څوک چې د خپل کور نه الله او رسول طرف ته د هجرت لپاره اوزي او هم په دغه لار کې ورلمرګ راشي نو دغه اجر د الله په ذمه واجب شو. الله ډیر بخښلو والا او مهربان دی. او کله چې تاسو په سفر روان شي نو هیڅ ګناه نه ده چې په مونږ کې اختصار یعنی لنډواله وکي. خصوصا چې کله تاسو سره دا فکر وي چې کافران بم تنګي ځکه چې کافران ښکارس تاسو دښمنی ته تیار ولاړ دي. د کسر د مونږ لپاره حکم دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا یو انعام دی چې الله تعالی تاسو ته بخښلی دی نو تاسو دا انعام قبول کړئ. تواتر حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې تاسو صلی الله علیه وسلم په امن او خوف دواړو کې د کسر مونږ کړي وو. یعنی دلته خو د جنگ پر دوران ویل دي خو تاسو صلی الله علیه وسلم سنت نه دا پته لګي چې امن کې هم رسول پاک صلی الله علیه وسلم په سفر کې کسر کړي دي اگرچه د دې موده او نور تفصيلات مختلف دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې موجوده او د جنگ په حالت کې هغوی له د مونږ ورکول لپاره ودرېږي نو پکار دي چې په هغوی کې یو ډله ستا سره ودرېږي او خپل وسلې د ځان سره واخلي. نو بیا چې کله سجده وکي نو رستو یعنی شاته د لاړ شي او بل ډله چې لای مونږ نه دی کړي هغه دی راشي او ستا سره د مونږ وکي هغوی د هم بیدار اوسي او د ځان سره د خپل وسلې واخلي. ځکه چې کافران په دې انتظار کې دي چې تاسو د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه لکشان غافل شي نو چې په یو ځل در باندې حمله وکي. البته که د باران د وجنه تاسو ته تکلیف وي یا ناروغ یې نو په وسله کې خودو کې ګناه نشته خو بیا هم بیدار اوسئ. یقین لرئ چې الله د کافرانو لپاره سپکول والا عذاب تیار کړی دی. خبره دا ده چې د اهل ایمان ټول یقین او توکل په الله تعالی باندې وي. خو دې سره د الله تعالی دا حکم هم دی چې د دشمن نزان بچکولو لپاره ظاهري سامان هم تیار ساتئ. د دې وجه دا ده چې د الله تعالی مدد هم د ظاهري سامان په لار بنده ترسي. مسلمانانو کې دا سوچ ډیر عام دی چې په خپل هیڅ نه کوي او وای چې الله تعالی براله کوي. صحیح ده چې الله تعالی کوي خو موږ له دا حکم را کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ. لیس للانسان الا ما سعى. موږ ګورو چې ډیر داسې قومونه دي چې ایمان نه لري خو د کوشش د عمل سره په دنیا غالب دي خپل ځان له قابو کړی ده. د دې په مقابله کې موږ مسلمانان د سستۍ ښکار یو ځان له ستیاری نه کو او بیا داسې وایو چې هر څه په خپل وشي. ستاسو هیڅ کار د ځان نه کیږي. ستاسو په کور کې ول روټه هم په خپل جوړ شي صفائی هم په خپل وشي. تاسو ته کوشش کول وي او چې د الله تعالی مدد راشي نو تاسو اسانه سره خپل کار پوره کړئ. دلته تاسو ګورئ د جنگ موقع ده د مونږ وخت دی وی فرمایل چې خپل وسله تیار اوساتئ او بل طرف ته د مونږ حکم دی یعنی دومره اهم او نازک ترين موقع باندې هم ویل دي چې مونږ به ادا کول وي. د الله حقوق او د دنیا کارونه هم دي او دا دواړه څنګه پسند کې دي شي او کیږي او بعض وخت
بالکل څنګ په څنګ وي. غني وګوري چې عام حالاتو کې پلاس کې یو وړه لخته یا قلم قدرې سره مونږ نشي کېدی، لاسونه کلاو ساتل وي، او د جنگ په موقع به سره د وسلې مونږ کوي. او زمونږ د پاره دا چې خزو ته دا ګران شي چې کماشومان پری دي نو هغه جاړي، او کماشومان چته نو مونږ تزي. زمونږ دین کې مسلمانانو خزو ته دا اجازه دی چې کماشوم جاړي نو اوچته کوي او مونږ کوي. دا زمونږ د دین اسانی او وسط دی. صحیح ده چې مونږ کې د خشوع، خضوع، قنوت، عاجزي او الله تعالی ته پوره توجه ډیر اهم او ضروری دي. خو دې سره سره الله تعالی د انسان جایز او قدرتي ضرورتونه هم په نظر کې ساتل دي او د دې لحاظ کړي دي. بیا چې کله مونږ ادا کوي نو په ولاړه، په ناسته، په ملاسته او په هر حال کې الله یادوي. بعض خلک مونږ خلاصولو سره زر مصلی راغونډه کی او وای چې بس مونږ د الله ذکر دی نو دینه پس نور څه ذکر. دلته وای چې فاذا قضیتم الصلاه، چې مونږ هم پوره کړی وي د اغه نه پسته بیا د الله تعالی د ذکر نه مغافلېږي. فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هغه بیا هم یادوي او په ولاړه، ناسته، ملاسته، ګرځېدو را ګرځېدو، کار کولو کې او د آرام په وخت، یعنی هر حال کې د الله تعالی ذکر کوي. ځکه چې د الله تعالی ذکر هغه ته د نږدې کېدو ذریعہ ده. او کله چې اطمینان درته نصیب شي نو پوره مونږ کوي. مونږ په حقیقت کې داسې فرض دی چې د وخت پابندۍ سره په مؤمنانو باندې لازم کړی شوی دی. په دې ډله پسې ولګي، کمزوري مخ کار کوي. که تاسو ته تکلیف رسی نو تاسو په شان هغه ته هم تکلیف رسی، او تاسو د الله نه د هغه سیس امید لرئ چې د هغه امید د هغه نشته. الله په هر څه پوهی دی او د حکمت والا دی. ان انزلنا الیک الكتاب بالحق، اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ دا کتاب ته د حق سره نازل کړی دی د پاره د دې چې الله ته کوم نه غلار خول ده د هغه مطابق ته په خلکو کې فیصله وکړي. ته د خیانتګرو سره په جګړه کې طرفدار مه جوړېږه او د الله نه معافي وغواړه. هغه ډیر بخلو والا او رحم کولو والا دی. څوک چې د خپل ځانونو سره خیانت کوي ته د هغه حمایت مکوه. د الله داسې سړی خوښ نه دی چې هغه خیانتګر وي او پېښې د ګناه وي. دا خلک خپل کارونه د انسانانو نه پټول شي خو د خدای نه نشي پټولې. هغه په هغه وخت کې هم د دوی سره وي کله چې دوی پټ پشپو کې د هغه د مرزي خلاف مشورې کوي. د دوی په ټولو عملونو باندې الله قدرت لرلو والا دی. خدا تاسو خو په دې دنیا کې د مجرمانو د طرف نه جګړه وکړه، خو د قیامت په ورځ به د دوی د طرف نه څوک جګړه کوي؟ اخرت ته به د دوی وکیل څوک وي؟ که څوک غلط کار وکړي یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي او بیا الله ته د معافی درخواست وکړي نو الله به معاف کولو والا او رحم کولو والا بیا مومي. خو چې څوک بدی وکړي نو د هغه دا بدی به د هغه د پاره وبال وي. الله د هر څه نه خبر دی او هغه حکمت والا او پوه دی. او چا چې څه غلط کار وکړو یا ګناه وکړه بیا د هغه الزام په یو بے ګناه سړي باندې ولګولو نو هغه د غټو دروغو او د ښکاره ګناه پیټه په ځان بار کړو. بعض وخت داسې وشي چې یو انسان غلا وکړي او د بل په سر واچي یا هغه قتل وکړي او جرم د بل په ذمہ واچي نو داسې کول ډیرو غټو ګناهونو کې راځي. بهتان او اثم مبین ویل شوی دی. دلته یو ډیره تاریخي واقعې طرف ته اشاره ده چې اوسه موقع نشته خدا سره چې یو کس خپل غلط کار ذمہواری د بل په سر چولې و او به خپل قوم علم سولو چې د هغه مرګرتیا دی وکي. نو دلته هغه قوم په دې پوي چې د هیڅ خیانتګر مرګرتیا مکوي. عام طور باندې د خلکو همدرده او مرګرتیاګانې د نسل او رنگ په بنیاد وي، د قبيله، خاندان یا د رشتو په بنیاد وي. نو اسلام کې د عدل خبره ده، کدا عدل د خپل ذات یا د رشتہ دار خلاف هم وي. ځکه چې د قیامت په ورځ به هیڅوک د یو بل پکار نه راځي. په دنیا کې مونږ د بل په ځای جګړه وکړو خو د قیامت په ورځ بسوي. اصل کې دا دنیا د ازمایښت ځای دی. هر انسان نه غلطي وشي، څوک هم دلته فرشته نه ده. دلته د بنديانو او د الله تعالی په معاملې کې هم سستی وشي. د دې باوجود مونږ وعده کوو او کوشش کوو چې مونږ به هیڅ چا سره زیاتې نه کوو. نن څنګه چې روزه ده نو بنده عہد کوي چې زبنن په خپل هر عمل سوچ کوم چې ما نن خو د چا زړه په خبره نه دی مات کړي. نو موږ څومره ځل داسې شعوري کوششونه کوو خو بیا هم چرته نه چرته اوخويګو. خو خیر الخطائین سوق دي، سوق چې توابین وي. ګناه کول، غلطي کول خو انسان سره دي، خو بهترین غلطي کول والا سوق وي چې سو غلطي وکي نو خپل غلطي اومني او بیا الله تعالی ته توبه وکي. که چا بنده سره بد وکي او بیا د اغنه معافي وغواړي
نو داسې د زړه نه د ګناه بوج شپک شي، غم او یره ته لاړ شي. خو چې کم کس په خپل غلطۍ ستومانه نه وي، هغه ځان سره ظلم کوي او خپل ځان د ګناه د بوج لاندې راولي. اے نبی صلی الله علیه وسلم، که د الله فضل پتا باندې نه وي او د هغه رحمت در سره عمل نه وي، نو په دې کې یوې ډلې فیصله کړې وه چې تا تیر باسي. حال دا وو چې په حقیقت کې هغوی د ځان نه بغیر بل څوک نه تیر باسي، ځکه چې د خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم نه هم حقیقت پټ کړو او هغوی ته هیڅ نقصان نشو در رسوله. الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هر هغه څه خول دي چې تا ته معلوم نه وو او دغه فضل پتا باندې ډیر لوی دی. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کم علم دی دا هم الله تعالی ورکړی دی او الله تعالی تاسو صلی الله علیه وسلم ته دا وویل وقر رب زدنی علما. تاسو خپل علم زیاتولو لپاره دعا وکړئ، خو یاد لرئ چې کم علم د الله تعالی دی بس هم د الله دی، د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی. که څوک دا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او الله تعالی علم یو برابر دی، نو دا هم شرک راځي، دا هم شرک دی. د خلکو د غوږ په پټو خبرو کې اکثر څه خیر نه وي، یعنی چې د پټې خبرې وي په دې کې اکثر څه د خیر خبره نه وي. او که څوک پټ شان د صدقې او د خیرات ورکولو یعنی د نیکه کار په پټه کوي یا د یو نیک کار د پاره یا د خلکو په معاملو کې د اصلاح راوستلو د پاره چاته څه وي، نو دا بیا ښه خبره ده. هسې یو بل سره پټه پټه خبرې کول څه خبره نه ده، خو او که د خیر او نیکه کار وي نو بیا ټیک ده. او څوک چې د الله د رضا لپاره داسې کوي هغه له به موږ ډیر اجر ورکو په خپل تعلقاتو کې اصلاح. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو ته یو داسې سیز اونخم چې د څه درجه د منځ روزي او صدقې نه افضل دی. زه تاسو ته یو داسې سیز اونخم چې د څه درجه د منځ روزي او د صدقې نه افضل ده. صحابه ورته وویل ضرور. رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل هغه سیز اصلاح ذات البین دی، د خلکو په منځ کې د تعلقاتو اصلاح، هغوی خپلو کې یو ځای کول. خو افسوس چې زمون کوشش سوي یو بلکې اختلاف پیدا کولو کې خو مددگار یو، خو د خلکو منځ کې اصلاح کولو کې مدد نکو. او تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا جګړه کول فساد ذات البین هی الهالک، یعنی دا اخریلو والا ده. زه دا نه وایم چې وخت خریلو والا ده، بلکې دین خریلو والا ده. یعنی چې چیرته هم په مسلمانانو کې خپلو کې فساد جګړه او یو بل باندې الزام لګول وي، د یو بل جړ وستل وي، الته دین ته نقصان رسی او د دین صفایه وشي. څنګه چې د سر نه وخت اخریل شي نو سر گنجي شي، دغه سي دین هم د داسې زینه رکشي. یعنی دومره نقصان ده او خطرناک لوبه ده. یعنی چې څوک دا فساد اچي یا پکې شامل وي نو دا یو ډیره نقصان ورکول والا لوبه ده. یعنی سرګوشانو والا خبره اگر چې خوښ شوی نه دي، خو کس دا سرګوشانه د اصلاح د خاطر کیږي نو بیا جایزه ده. او څومره خشته ویل شوی دي چې څوک به هم دا کار کوي، یعنی چې څوک د اصلاح صدقې نیکه حکم ورکي ابتغاء مرضات الله، د الله د رضا لپاره، فسوف نؤتيه اجرا عظیما، مونږ به ورله ډیر عظیم اجر ورکو. یعنی کې دي چې انسان د هغه قدر اونکي چې کله تاسو دوه خلکو مینس کې صلح کوي نو یو طرف نم وهل خوري او د بل ډډې نه هم خیال راشي چې څه په مصیبت کې گیر شم، خېګړه دا وی کوم او مصیبت کې زون ختم. تکلیف اگر چې وی، خو بیا هم که انسان د الله تعالی خاطر وکي نو د الله وعده ده چې زه به ورله ډیر لوی اجر ورکوم. خو چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت ته ملا تړلی وي او د مؤمنانو د لارې نه په بل روان شي او حال دا وي چې نیغه لار ورته ښکار شوی وي، نو هغه به مونږ هم هغه طرف ته بوزو کم طرف ته چې هغه په خپل وګرځیدو او هغه به دوزخ ته وګرځو چې ډیر بد ځای دی د پاره د قرار. د انسانانو بهمي خوشگوار تعلقات قائمولو باندې هم یو کیسټ موجود دی، خوشگوار باهمي تعلقات. چې معاشره کې تعلقات خوي نو خوشحالي عام وي. یعنی د انسان صلاحیتونه مخه ته راځي. څنګه چې موسم بهار کې د نوي نوي رنگونو بوټي کیږي نو عمده کسي موافق ماحول کې د نیکه مواقع زیات وي. غنی نو بنده خو به هر وخت خو د خونه د نور خبره اوري او طبيعت خرابيږي، ولې چې منفي خبرو سره لازمی تور باندې منفي اثر په بنده کیږي، د منځونو حسن هم ختم شي او د انسان کار هم متاثر کیږي. نو په دې وجہ دا ډیره لوی نیکی ده. منځ روزه حج چې دی په هغه کې هم روح ال راضي کله چې تاسو تعلقات خوي، چې تاسو چا سره جګړه وکي او بیا راشي الله اکبر وکي نو منځ کې اړو خشوع خضوع نوي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن یشاء. دا الله سره خو بس یو شرک بخنه نشته، د دینه بغیر نور هر څه معاف کیدی شي چې هغه معاف کول غواړي. چا چې د الله سره څوک شریک کړل هغه خو د نیغې لارې نه ډیر لري لاړو، یعنی داغه په گمراهه خوړو څه شک نشته. هغه د الله په ځای د زنانه بوتانو عبادت کوي، هغه د هغه باغی شیطان عبادت کوي چې الله په لعنت کړی دی. ډیر مختلف فرقې دي چې پکې باقاعده د شیطان عبادت کیږي. خاص طور باندې تاسو به د امریکای متعلق اوریدلی وي چې اغلته داسې شیطانی عقاید موجود دي چې ماشومان اغوا کی او بیا د شیطان په نوم ذبح کی. د شیطان خبره منل او د الله تعالی په مقابله کې داغه کارونه کول هم شیطان معبود جوړول دي. خو ډیرو عقیدو کې د شیطان واضح عبادت کیږي. هغه د هغه شیطان خبره مني چې الله ته ویلي و چې ستاسو بندگانو نه به ضرور یو مقرر حصہ اخلم، زه به هغه بیلار کوم، زه به پتمه امیدونو کې اچوم او زه به ورته حکم کوم او هغه به زما په حکم د زناور وګونه سیری او زه به ورته حکم کوم او هغه به زما په حکم د الله په جوړښت کې رد بدل کوي. یعنی د الله تعالی ورکړي شکل کې بدلی کول. یعنی چې نن سبا کم فیشن روان شوی دی چې خلک پلاستیک سرجری یعنی د اپریشن په مدد خپل ځان له چاینیز فیچرز یا د فلانی قوم په شان شکل شباهت بدلی، نو په اسلام کې د دې هیڅ گنجائش نشته. یو انسان داسې شکل بدل کی چې داغه اډو آیډنټیټي بدل شي، نو دې ته اسلام شیطانی کار ویل دی. په دې باندې دنیا کې نن سبا په زرګونو روپے خرج کیږي او دا یو فیشن شوی دی. اصل کې د انسان خیال او توجه چې د نیکه د کار نه لري شي، نو خپل مال بیا په دا قسم کارونو باندې لګي او هغه به زما په حکم د الله په جوړښت کې رد بدل کوي. دا شیطان چې چا د الله په ځای ځان ل خپل ولی او مرګره جوړ کړو، هغه ښکارا په نقصان کې پریوتو. هغه د دې خلکو سره وعده کوي او دوی له امیدونو ور کوي. یعنی د شیطان د حمله دا طریقه ده چې زړه کې وسوسه اچي چې کدا سه کار وکړي نو فائدہ به وي، نوم به دې اوچت شي، شهرت به دې زیات شي، مالی فائدې به درته ملو شي. د شیطان په وینا انسان د خپل رب حکم هیر کی او د شیطان په لار پمنډو شي. خو د شیطان ټوله وعده د دوکې نه سوا بل هیڅ نه دي. چیرې داسې نه کیږي چې د انسان په زړه کې دا تمه او خیالات راشي او هغه د ضرور کامیاب شي. د دې خلکو ځای دوزخ دی چې د هغه نه به د خلاصي هیڅ صورت اونمومي. پاتې شو هغه خلک چې ایمان وروړي او نیک عمل وکړي، نو هغه به موږ داسې باغونو ته داخل کو چې لاندې به ته ولې بیږي او الته باغوي همیشه اوسېږي. دا د الله رښتینی وعده ده او د الله نه زیاته رښتیا خبره به د چاوي. اخري انجام نه ستاسو د ارزوګانو سره تړل شوی دی او نه د اهل کتابو د ارزوګانو سره. چا چې بدکار وکړو دا غي بدله به مومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅوک مرګري او مددگار بیان مومي. او څوک چې نیک عملونه کوي، که هغه سړی وي او که ښځه، خو چې ایماندار وي، نو دغه څه خلک په جنت ته داخليږي او د ذریعہ همره حق به نه وهل کیږي. یعنی چې په کور کې د سړي درجه زیاته ده یا د مور په حیثیت د ښځې ډیره درجه ده، خو د قیامت په ورځ به هر چاته د خپل عمل بدله ورکول شي. د جزا بدله به د سړي یا ښځې کېدو په بنیاد نه وي. د هغه سړي نه د ژوند بهتره طریقه د چا کې دی شي چې هغه الله ته خپل سرخ کته کړو او خپل عمل نیک وساتلو او یو مخیزه د ابراهیم په طریقه روان شو. د هغه ابراهیم په طریقه چې الله ځان له دوست کړي وو. د دین اوچت بل څه مقام کې دی شي چې الله تعالی چاته خپل مرګري وي. واتخذ الله ابراهیم خلیلا. خو مونږ کله دا سوچ کړی دی چې الله تعالی هغه ته خپل مرګري ولې وویل؟ ځکه چې هغه هر څه پرې خود او الله تعالی خپل رب ومنلو، هر قسمه شرک نه پرهیز وکړو. د خپل رب د پاره د خپل مور پلار معاشره او هیڅ چا خبره اون منله. د خپل رب د پاره د خپل مور پلار د معاشره او هیڅ چا خبره اون منله. د رب د پاره ورته ټوپ وهل منظور کو. څوک چې د الله د اولاد د پاره څومره لوی قرباني ورکړي هغه عمر لوی جزاء او اوچت مقام حاصلې. دا هغه سودا ده چې چیرې پکې نقصان نه وي. د الله تعالی د پاره سو قربان خو کوي او وګوري پاسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی او الله په هر سیس باندې احاطه کول والا دی. خلک سانه د خزو په معاملې کې فتوا تپوس کوي، ورته وایا چې الله تاسو له د هغه په معاملې کې فتوا درکړي او ورسره هغه حکمونه هم دریادي چې د اول نه تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي. یعنی هغه حکمونه چې د هغه یتیمانو جنکو په حق لدی. وګوري خلکو ته پوس بل سو کو او الله تعالی ورله روح بل سیسته واړولو
ځکه چې اسلام کې صرف ډوز اینڈ ډونټس نه دي، یا دا او کوي دا مکوي، صرف سوال جواب نه دی، صرف فتوی نه دي، صرف د فتوو نوم اسلام نه دی. اسلام خو د انسان د بهر سره سره د باطن اصلاح هم کوي. خاص طور سره تاسو باندې د نورو بندیانو د حقوقو ادا کولو طرف ته خیال بوزي، ځکه چې هغوی د ښځو په حق له تپوسو کو، نو الله تعالی د یتیمو جنکو خبره وکړه. هغه حکمونه چې د هغه یتیمانو جنکو په حق لدی چې د هغوی حقونه تاسو نه ورکوي. مونږ بیا وایو چې اسلام ښځو له مرتبه نه د ورکړي. اسلام د یو عام ښځې سره چې د یتیم ماشومې حق هم خېل دی، چاته چې عام معاشره کې اډو سه حیثیت نه وی ملاو. د یو نوې پیدایش شوی ماشومې حق هم خېل دی چې عربو کې به پیدایش سره ازمکه کې خغه کړې شو او نکاح ور سره نه کوي، یا د لالچ په وجه ور سره تاسو په خپل نکاح کول غواړئ. په عربو کې رواج وو چې یو سړی به مړ شو نو خپلوانو به په مال قبضه وکا، او خصوصا هم خپل کور والا لکه تر وغیرہ به داسې کول، یا د واده قابل یتیمې جنکو سره به قریبي رشتہ دارانو د مہر ادا کولو نه بغیر واده وکړو د دولت په لالچ کې چې پلار به ورله څومره سه هم پریخي وو او هغوی له به هیڅ حق نه ورکولو. نو دلته د دغه خبرو ازاله کړې شوې ده، او هغه حکمونه چې د کمزوري بیوسه ماشومانو په حق لدی دا زموږ د دین روح ده چې کمزوري له طاقت ورکي، دا غوي حقوق ادا کولو ته توجه راګرځي. الله تاسو ته حکم کوي چې د یتیمانو سره په انصاف قائم اوسئ، او سنې کی چې تاسو کوي هغه به د الله د علم نه پټ نه پاتې کیږي. اوس د سوال جواب ورکي. هر کله چې یوې ښځې ته د خپل خاوند بدسلوکه یا بې پروايي خطر وي، نو هیڅ ګناه نه ده چې ښځه خاوند د څه حقونو په کمی زیاتی باندې په خپلو کې سلو کی. سله په هر حال کې بهتره ده. زړونه په لکس زر تنګيږي، خو که تاسو احسان وکئ او د الله نه ویریږئ نو یقین لرئ چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبر نه وي. د دوه انسانانو په منځ کې او عام طور باندې د ښځې خاوند په منځ کې د اختلاف وجه هرس وي، د زړه تنګي شو. دې وجه نه یو فریق د بل فریق لحاظ نه کوي او صرف خپل حق غواړي، او چې دا حق نه ملاويږي نو د بل نه خوشاله نه وي او دا سرورو اطمینان ختم شي. نو صحیح طریقې کار څه دی؟ دا چې هر کس دې د بل مجبورۍ باندې پويږي، کمزورۍ باندې د ځان پويږي، او بیا دې یو بل سره رعایت کوي او څه نتیجې ته دې ورسي. ولې چې څومره کشمکش زیاتیږي نو زیات نقصان ده شي. کوم خپل ځان د بل په ځای وګورو نو ډېر وړي جګړې به ختم شي. بیا زمونږ د دا احساس وي چې کزه داغه په ځای وي نو زما به هم دا حل وو، خو چې مونږ کله صرف خپل ځان ته او خپل خیګړې او مفاد ته ګورو نو اختلاف نشي ختمېدی. که تاسو احسان وکئ او د الله نه ویریږئ نو یقین لرئ چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبر نه وي. د ښځو په منځ کې پوره انصاف کول تاسو د وس خبره نه ده. که تاسو غواړئ هم خو کولې نشئ نو د الله د قانون د منشا پوره کولو لپاره دا کافی ده چې یوې ښځې ته داسې مخ مګرځوي چې بل ښځه بیا سري ژوند پرېږدي. که تاسو خپل عمل صحیح کړو او د الله نه ویریدئ نو الله معاف کولو والا رحم کولو والا دی. او کچره ښځه خاوند د یو بل نه جدا شي، یعنی چې یو بل سره وخت نه تیریږي، نو بیا اسلام د جدای لار هم خوله ده او دې کې هم انسان لا سیره نه ده پکار. نو الله په خپل لوی قدرت سره هر یو د بل د محتاجانو خلاص کی. بعضی اختلافات لري کېدي شي او بعضی نشي سمېدي، نو بیا د دوانو د ایمان سلامتی هم دې کې ده چې دوانو د جدا شي. د الله سینه ډیره فراخه ده او هغه په حکمت والا دی. پاسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی. تاسو نه مخ کې چې مونږه چاته کتاب ورکړې وو هغه ته هم مونږه دا حکم کړی وو او اوس تاسو ته هم دا حکم کو چې د الله نه یره کوي، ځکه چې تقوا او راستۍ نه به ټول معاملات درست شي. او که تاسو نه منئ نو مې منئ. د دې ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی او هغه بې نیاز دی، پروا نه لري، د هر تعریف مستحق دی. او الله مالک دی د هغه ټولو سيزونو چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. تاسو ګورئ چې بیا هم داسې ویل کیږي چې هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي. هغه باور وکړئ، هغه توکل وکړئ، ځکه چې د انسان هرڅ هغه وخت زیاتیږي چې کله انسان د الله تعالی په ځای د نورو خلکو سره چې سدي په هغه توکل کوي او دغه باندې زیات نظر ساتي او د کار سمولو لپاره
بس مغه کافی دی. خبره د خاندانی اختلاف ده او احساس دا ورکړی کیږي چې هر څه د الله تعالی په لاس او اختیار کې دي. کاغه غواړي نو اي خلکو تاسو بلری کی او تاسو په ځای به نور خلک راولي او هغه د دې پوره قدرت لري. څوک چې یوازې د دنیا د ثواب یعنی بدله طلبګار وي، من کان یرید ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة، نو هغه ځان خبرول پکار دي چې د الله سره د دنیا ثواب یعنی بدله هم شته او د آخرت ثواب یعنی بدله هم. وکانه الله سميعا بصيرا، الله هر څه اوري او هر څه خویني. یا ایها الذين آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان امروړي دي، د انصاف جنډه او چتول والا او د الله د پاره گواہی کولو والا جوړ شي. اگر کستاسو انصاف او ستاسو گواہی په خپل ستاسو د خپل ځان یا ستاسو د مور پلار او رشتہ دارانو خلاف راځي، یو طرف ته د والدانو او رشتہ دارانو حق ادا کولو د پاره ویل شي او هغه سره د احسان طریقه کولو د پاره ویل شي. او اوس د عدل او انصاف سره چې د چا حق جوړیږي داغه حق ورکول ویل کیږي. د حق په معاملې کې به والدین او رشتہ دارو ته بیان کتل کیږي. دا د اسلام انصاف پسندیده او هم د دې سبق مونږ ته اسلام راکړي. عام طور باندې انصاف ولې نه کیږي؟ ولې چې کله په چاره هم راشي، کله د چا طرف کو، د مخالف ډلې کسان کمالدار وي او که غریب، الله ستاسو نه زیات د هغوی خیر خواه دی. کله مونږ وایو چې کریشه خبرم وکړه نو دا غریب به ووجل شي، بهشکه او د وجل شي. مونږ نه، الله تعالی داغه زیات خیر خواه دی. خو د یو غریب طرف کولو کې هم یو حقدار سره د ظلم اجازت نشته. د دروغ گواهی کول کبیره ګناهونو کې یو ګناه ده. خو اسه نه چې د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړ شي او بے انصافي وکړي. او کچره تاسو طرفداري وکړه یام درشاو نمخ واوړولو، نو په دې ځان پوي کوي چې تاسو څه کوي، الله دا غینه خبر دی. یا ایها الذين آمنوا، اے هغه خلکو چې ایمان امروړي دي، ایمان وروړي په الله باندې او داغه په رسول باندې او په هغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړی دی او په هغه هر کتاب باندې چې الله د دین مخکې نازل کړی دی. یعنی ایمان والو ته هم د ایمان تازه کولو ضرورت پریوزي. ایمان څه ساکت سیز نه دی چې په لاس کې وي نو همیشه به تاسو سره وي، بلکې دا زیاتیږي کمیږي. د دې لپاره اے ایمان والو ایمان وروړي. د دې طریقه بسوي یو صحابي ته بل صحابي اوویل چې راځه لږ سات لبه ایمان وروړو. هغه پریشان شو چې دا دې سوي ولی ما کې ایمان نشته څه چې دې راته د ایمان وروړو د پاره وي. نو حضور صلی الله علیه وسلم لاړو او د خپل مرګري صحابي خبره ورته وکړه. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې د دین دا مطلب دی چې راځه لږ د الله تعالی خبره وکړو چې ایمانم تازه شي او ایمانم زیات شي. کوم ودیو یا څه دنیاوی کار کې اخته یو نو ایمان نه زیاتیږي، خو کله الله تعالی کتاب وایو نو ایمان بم زیاتیږي. نو دې طرف ته خیال راوستو چې اي ایمان والو ایمان وروړي، د ایمان تجدید کوي، د ایمان زیاتولو والا کارونه وکي. او ایمان په سر وړه هغه خلکو چې ایمان امروړي دي، ایمان وروړي په الله باندې او دغه په رسول باندې او په هغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړی دی او په هغه هر کتاب باندې چې الله د دین مخکې نازل کړی دی. چا چې د الله نه او دغه د فرشتو نه او دغه د رسولانو نه او د ورځ د آخرت نه انکار وکړو نو هغه په گمراهۍ کې ډیر لري لاړو. او هغه خلک چې ایمان وروړو بیا کفر وکړو، بیا ایمان وروړو بیا کفر وکړو، بیا په خپل کفر کې وړاندې لاړل، نو الله به هرگز هغه معاف نکي او نه به ورته چرتنی غلار اوخی. او کم منافقان چې مؤمنان پریږدي او کافران ځان له دوستان کی. دلته د زړه دوستی مراد دی، ظاهری تعلق مراد نه دی. هغه ته دا زیره ووروه چې د هغه د پاره درناکه سزا تیار ده. ایا دوی هغه ته د عزت لټولو د پاره زی؟ حالکه ټول عزتونه خود الله د پاره دي. الله په دې کتاب کې تاسو ته د مخکې نه دا حکم کړی دی چې په کم ځای کې تاسو ووري چې د الله د آیتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټوکې ورپورې کیږي، نو الته ترغه پورې مکه نه. په داسې محفل کې ناسته د ایمان منافی ده. چرته چې ایمان پورې خندا کیږي دا د بیغیرتۍ نشانی ده که څوک بیا هم الته کینی. نو د دې مطلب دی چې زمونږ په زړه کې د خپل د دین اړو صمیمیت نشته. لکه سوچو کوي که څوک مونږ پورې خندا کوي نو مونږ به ورسره خندا شروع کو، آرام سره بال تکینو. چې مونږ د خپل مور پلار او خپل بچو پورې خندا نشو برداشت کوله، نو د الله تعالی دغه د رسول د دین د طریقو پورې خندا څنګه په آرام اوریدې شو؟ دا خو ایمان نه دی، د ایمان خلاف عمل دی.
داسې خبره اوریدو سره د ایمان بوټي کمزوري شي او یره دا چې بالکل به د جړې نه جدا شي. چې په کم ځای کې تاسو واوري چې د الله د آیتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټوکې ورپورې کیږي، نو الته ترغه پورې مکینی تر سوچ هغه سبله خبره نوي شروع کړي. د دین دا خبره هم ښکار کیږي کدا خلک بل څه خبره کوي نو بیا ورسره خبره او معامله کول پکار دي، ځکه چې دوی ته د خیر خبره او د دین خبره رسول دي. که بالکل ته جدا شو نو دوی ته به خیر هم نشو رسوله، او کنه شریکی نه نو بیا تاسو هم دا وی پشانتیا. په غلطۍ کې د چا مرګرتیا کول په خپل غلطي کول دي. یقین لرئ چې الله ټول منافقانو او کافرانو لره په دوزخ کې راجمع کول والا دی. دا منافقان ستاسو په معاملې کې انتظار کوي چې اوخبه په کومه ډډه سملی. کچره د الله د طرف نه فتح ستاسو نصیب شي نو دوی به راضي او وای بچي ولې مونږ ستاسو سره نه وو، او کچره د کافرانو طرف درون شي نو هغه ته به وای چې ولې مونږ ستاسو خلاف په جنگ کولو قادر نه وو او بیا هم مونږ تاسو د مسلمانانو نه بچ کړی. بس الله بس تاسو او د دوی د معاملې فیصله د قیامت په ورځ کوي، او په دې فیصله کې الله د کافرانو د پاره په مسلمانانو باندې د غالب کېدو سلار هیڅ کله نه د جوړ کړي. دا منافقان د الله سره دوکبازي کوي، حالانکه په حقیقت کې الله دوی په دوکه کې اچول دي. کله چې دوی د مانزه د پاره پاسي نو پزړه ماتي سره صرف خلکو ته د خولو د پاره پاسي. او د منافقت علامتونو کې ظاهري علامت دا دی چې مونږ شوق سره نه کوي او الله ډیر کم یادي. مونږ کوي هم نو الله پاک پکې نه یادي، اخوا دی خو خبره ته سوچ کوي. یو سوچ د ځان ناراضي او یو سوچ هغه وي چې بنده په خپل ځان ته رامخ کې کوي. د دوانو کې فرق دی. که خیال زی راضي نو بل خبره ده، ځکه چې دا نشي کېدی چې تاسو خپل دماغ بالکل بند کړئ او هیڅ خیال د پکې نه راځي. که سوچ زی راضي نو دا بل خبره ده، خو که څوک مونږ کوي خو هیڅ توجه ورته نه وي او هم د دنیا خیالاتو کې غرق وي نو دا د منافقت علامت وي. د کفر او د ایمان په منځ کې حیران او پریشان دي، نه پوره دې طرف ته دي او نه پوره هغه طرف ته دي. الله چې څوک بیلاری کړی وي نو ته داغه د پاره هیڅ لار نشي مونتله. یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې ایمان امروړ دي، د مؤمنانو په ځای کافران ځان له دوستان ما جوړوي. آیا تاسو غواړئ چې الله له خپل ځان خلاف اخکاره دلیل ورکړي؟ یقین وکړئ چې منافقان به د دوزخ د ټولو نه لاندې درجه ته ځي او ته به هیڅوک د هغوی مددگار بیا اونمومي. البته چې څوک په هغوی کې توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي او په الله پورې ځان راټینګ کړي او خپل دین د الله لپاره خالص کړي، نو دغه خلک د مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو له لوی اجر ضرور ورکړي. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اخر د الله څخه کار دی چې خامخا تاسو له سزا درکړي که تاسو شکرګزار بندگان جوړ شئ او د ایمان په لار روان شئ. الله ډیر قدردان دی او د هر چا په حال خبردار دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.